طالبانو ته د پاکستان آخري خبرداری او د مولا یعقوب غبرګون وایي ټي ټي پي د طالبانو یاران دي که دا ځلې برید وکړ غچ چې له افغانستان اخلو. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستانی رسنۍ ایکسپریس ټربیون راپور ورکړی پاکستان د افغان طالبانو حکومت ته واضح پیغام استولی چې په راتلونکي کې هر ډول بریدونه چې د دوی هیواد سره تړاو ولري سخت ځواب به ورکړي. سرچینې زیاته کړې دغه خبرداری په بنو کې له وروستي برید وروسته چې ویل کېږي بریدګر افغان و په ډیپلوماټیکو لارو ورکړل شوی دی. د پاکستان حکومت د راپورونو له مخې دا د افغانانو له خوا 14 ځانمرګی برید و چې په دغه هیواد کې ترسره شوی. سرچینې زیاته کړې چې پاکستان افغان حکومت ته په ناڅرګندو ټکو ویلي که دا ډول بریدونه دوام وکړي پر وړاندې به سخت غبرګون وښیي. که څه هم د پاکستان حکومت د دوی د ځواب په اړه څه نه دي ویلي خو د ټربیون د راپور په وینا په تیرو کې هم د پاکستان حکومت د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي په پټن ځایونو بریدونه کړي وو خو پړه یې نه وه منلې. په دغه راپور کې راغلي چې افغان طالبان ټي ټي پي خپل متحده مېلمه ګڼي. بل خوا د مولا یعقوب تازه د خپلو ځواکونو فراغت غونډه کې ویلي که څوک پر افغانستان د برید هڅه وکړي نو داسې ځواب به ورکړو چې تاریخ به یاد ساتي. ټربیون لیکلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ راتلونکې همکاري د ټي ټي پي پر وړاندې د پرېکنده ګام په اخیستو سره تړلې ده. تر دې وړاندې هم یوې سرچینې ټربیون ته څرګنده کړې وه چې پاکستان کې د طالبانو سفیر په هزارېدو ورته 4 مهمې غوښتنې مطرح شوې وې. په دغو غوښتنو کې د بنو د برید بشپړې پلټنې او د عاملینو محکمه شامله ده. د سرچینو په وینا پاکستان د ټولو ترهګرو ډلو او د هغوی د پټن ځایونو په وړاندې د سمدستي تایید وړ اقداماتو غوښتنه وکړه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.